سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته یو په درېمه برخه کې به موږ نوډل جوړو د دې لپاره به زمونږ 2 لیټر اوبه پکاري دا به اول وخوټ کو بیا به پکې یو وړه قاشوغه مالګه او 2 غټې قاشوغې د غوړو یعنی د تیل ور واچو یو پیکټ د شپاګیټي به ورته ور واچو په هر شپاګیټي پیکټ باندې شاته لیکلي چې په څومره منټو کې تیاریږي زمونږ په هغې باندې 10 منټه لیکلي کله چې تیار شول تودې اوبه به ترې وباسئ او په یخو اوبو باندې به یې وینځئ ځکه چې بیا به د یو بل سره نه نښلي چې په یخو اوبو باندې وینځئ د دې انځل ډېر ضروري دي او یو طرف ته به یې کېږدئ